هغه اسما سره چې واقع شو مردان کې هغه هم تاسو خبر یې ته نه کنه ټي وي کې مو کتلې دي صحیح او داغه متعلق هم تاسو خبرې کوهاټ کې یو ماشوم ملک سره هم څه شی زیاتې شو هغه بیا چامړم کو دا شبانه ارزو ده چې د چارسدې یو سرکاري سکول کې ماشومانو ته د جنسي تېري نه بچ کېدو پوهاوی ورکوي. که تاسو ګاونډي شو کاغه تاسو سره ډېره زیاته مینه کوي نو تاسو دا سوچ کې چې هغه تاسو دونه مینه. شبانه ارزو وايي ژوند فاونډیشن په خپل خرڅ چلی او غواړي چې د ماشومانو د جنسي تېري مخه ونیسي. تاسو ته کومه بهر اشاره ملاويږي کنه څه ګډ ټچ څه بیډ ټچ یا د انسان د وجود چې کومه حصہ دا کوم چې لاس وړل چې کوم دی هغه خنه محسوسيږي نو تاسو هغه خبره چې کوم خپل مور پلاټ ته کوي کوم مور پلاټ ته نشي کولای نو تاسو په کور کې چې کوم ماډل نه خويندې دغه ته کوي مشرونه خويندې دغه ته کوي او چې تاسو نن سوارېدل تاسو نن زده کړو تقریبا ټول ماشومان پوهیږي به خبره خو لغوندې هغه ته د ویل ضرورت چې هغه خپل ځان پروټیکټ څنګه کی د خپل ځان حفاظت څنګه وکي هغه اشاره څنګه محسوس کی کوم چې غلطي دي. د غیر دولتي تنظیم ساحل شمیرو تر مخه پاکستان کې په کال 2014 کې 4140 د جنسي تېري کیسونه مخې ته راغلي چې پکې 2000 نه زیاتې جینکۍ او 1900 نه زیات کم عمره هلکان شامل وو. ځای خبریال شارزا شاوای په خیبر پښتونخوا کې په اول ځل ماشومانو ته د جنسي تېري نه بچ کېدو پوهاوی ورکول د ستاینې وړ خبره ده او باید چې دا لړۍ نور هم وغځول شي. اوس پکار دی چې په معاشره کې دا خبرو شي چې ګډ ټچ څه ته وایي بیډ ټچ څه ته وایي. ماشومان ولا د ځان حفاظت په خپله پکار دی ځکه چې د بهر نه به څوک نه راځي چې زموږ د ماشومانو حفاظت وکړي. خاص کر په نن سبا ماحول کې چې موږ ګورو چې زموږ ماشومان ډېر زیات وانریبل دي نو موږ له پکار دی چې موږ په سکولونو کې موږ په مدرسو کې موږ په هر هغه ځایونو کې چې کوم ځای ته ماشومان وي په کورونو کې چې موږ خپل ماشومان په دې باندې پیکو چې بچي ته په خپل حفاظت څنګه کوي خپل جسمانی حفاظت په څنګه کوي. د پیښور پوهنتون جرنالیزم څانګې استاد بخزمان یوسفزی د ژوند فاونډیشن دا ګام ستایي او وایي چې په تعلیمي نصاب کې هم د جنسي تېري نه بچ کېدو په اړه موضوعات شاملول پکار دي. زموږ مسله دا ده چې زموږ په معاشره کې یو خو داسې خبرې چې د خلک ډېر په ازادۍ سره کولی نشي بل موږ ځان باندې په خپله څه داسې بندیزونه لګولي دي چې دا خبره موږ کوو دا به نه کوو که ماشوم خبره کوي نو موږ هغه خبرې ته نه پرېږدو الټه موږ هغه دباو کړو چې بچی دا خبرې مه کوه. پکار ده چې یو خو موږ ماشومانو له حوصله ورکړو بله دا ده که اوسه پورې نه دي شوي ځان باندې موږ خپله داسې سوشل ریسټرکشنز لګولي دي بندیزونه لګولي دي. پکار ده چې اوس وخت راغلی چې موږ دا بندیزونه ختم کړو او د دې نه دا مطلب موږ وانه خلو چې دې سره خدای نه خواسته بې حیایي خورېږي دا بلکې دا یو بنیادي څیز دی او دا یو بنیادي علم دی. پکار دی چې موږ خپل ماشومانو ته وروڼو خویندو ته ورکړو. په وروستیو کې د قصور سره تعلق لرونکي زینب او مردان سره تعلق لرونکي ماشومې اسما سره د جنسي تېري او بیا وجلو دا بحث راپارولې چې د ماشومانو لپاره جنسي تعلیم ضروري دی او په دغه لړ کې ژوند فاونډیشن اولنی ګام پورته کړی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا چارسدې.